نو د حج متعلق د حج فرضیت او فضیلت څه دي؟ نو د فرضیت متعلق دا حدیث ذکر کو حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خطبه ویله او په هغه خطبه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان وکړ یا ایها الناس اے خلقو قد فرض علیکم الحج الله پتا سو باندې حج سکو دا فرض کو روایتو کې راځي چې ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام کله تعمیر د بیت الله شریف وکړ د بیت الله شریف او وسره ملګری سوکو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام خپل بچي خپل زی وسره تعمیر وش الله جل شانه ورته اعلان وکړه خلکو ته سوکا اعلان وکړه چې الله پتا سو باندې حج فرض کړی دی الله پتا سو باندې حج لازم کړی دی لہذا تاسو د بیت الله شریف سو کوي حج وکي ابراهيم عليه السلام په دغه موقع باندې ابراهيم عليه السلام د الله جل شانه په دربار کې درخواست کوي چې الله دا خو بیابان دلته انسانان نشته شاړه نو زه چاته اعلان وکم الله جل شانه ورته فرمایل اعلان تو کو پورا انسانانو ته د आवाज رسول هغه زما کار ابراهيم عليه السلام جبل ابا قبيس دا یو غرد هغه ته اوخت او التکه اعلان وکیا ایها الناس اے خلقو دا اعلان ووري الله پتا سو باندې سفرس کړی دي حج فرض کړی لہذا د بیت الله شریف حج کوي تمام انسانانو ته الله جل شانه دا आवाज دا ورسو د وجه علماء فرمای چا په لبیک کو وچاونه چې چا لبیک ویلي دی په بیت الله شریف کې او چا نه دی ویلي دای قسمت کې حج او عمره دا نشته الله دې مونږه تاسو ته بار بار د حرمینو شریفینو زیارت دا نصیب کړي بار بار دعا کول چې الله حج لبوزي الله عمره لبوزي او دالته چې کوم عبادت کې الله دا غي توفیق هم صحیح طریقې سره نصیب کړي رواجی حج او عمره نه غواړي رواجی حج او عمره نه د حج او د عمره چې کوم مقصد د هغه لپاره چې الله راضي شي او د الله جل شانه په دربار کې صحیح طریقې سره انسان توبه وباسي بدلته حدیث پاک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم خطبه ویله او په خطبه کې صحابه ته فرمایل قد فرض علیکم الحج الله پتا سو باندې حج څه کړی دی فرض کړی دی نفحج تاسو حج وکړئ یو صحابي وته حضرت الله تعالی په مونږ باندې هر کال حج فرض کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش شو رسول الله مبارک ته دا صحابي اے الله پیغمبر دا حج په مونږ باندې هر کال کې فرض دی نبی علیہ السلام خاموش دا صحابي بیا تاسو کوي وای حضرت هر کال په مونږ باندې دا حج فرض دی نبی علیہ السلام بیا خاموش دی جواب نه ورکړي پدریم ځل باندې بیا دا صحابي تاسو کوي حضرت حج په مونږ باندې هر کال فرض دی نبی علیہ السلام بیا خاموشي اختیار کړی تر دې پورې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تو فرمایل وی ای زما صحابه دا صحابي خو بار بار سوال کوي او کشری ما نعم ویلو او نو الله به هر کال پتا سو باندې سفر اسکلو حج فرض کړو لہذا نبی کریم صلی الله علیه وسلم تو فرمایل چې تاسو بیا د دې د ادا کولو طاقت نه لرخه کچری ما نعم ویلو او مې ویلو نو الله به پتا سو باندې د حج هر کال فرض کړو نو بیا بل دې د ادا کولو تاسو طاقت دا نه لرو لہذا نبی علیہ السلام فرمایل قال ذروني ما تركتكم فانما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم بس چې زکه ما خبرو کوم نو ایت وکې دي او چې زه تفصیل وکم تفصیل نه بعد بیا که تاسو کوئی خیر دی وې زکه مخکینی قومونه الله د دې د وجنه هلاک کړل چې په خپل انبیای کرامونه ډېر ډېر سوالونه کول عبس سوالونه به کول او د خپل انبیای کرامو سره به اختلاف کو نو الله غي هلاک کړل لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل فاذا امرتكم بشيء چې کله زه یو سیز حکم تاسو ته حکم نو فاتوا منه ما استطعتم چې څومره طاقت لري بس دغه مطابق هغه باندې عمل وکړئ واذا نهيتكم چې کله ملکم تاسو د یو سیز نه نو فدعوه هغه پری دی
دا غي نه منشي. نو مقصد دا چې حج په هغه چا باندې چې هغه د ذات او د راحلې طاقت لري. ذات او راحلې نه مقصد دا چې د دومره پیسې وي د ضرورت نه سیوا چې د بیت الله شریف تتلی شي، هلته حج ادا کی او بیا د هلته نه دوباره راتلی شي، او چې کومې ورځې شپې هلته تېرئ د هغې عمره خرچه خپل اهل ویال ته پرېښودی شي. نو په دغه سړي باندې حج څه شی دی؟ دا فرض دی. لہذا کوشش دغه پکار ده چې کوم انسان باندې الله جل شانه حج دا فرض ګرځولی نو د هغې د ادا کولو دې څه وکړي؟ کوشش وکړي.